أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اے مؤمنان، کله چې تاسو د لمانځلو لپاره پاڅېږئ نو باید چې خپل مخونه او لاسونه تر څنګلو پورې ووینځئ. په سرونو باندې لاسونه راکاږئ او پښې تر پنډکیو پورې ووینځئ. که د جنابت په حال کې یاست نو په لمبلو یعنې غسل ځان پاک کړئ. که ناروغان یا مسافر یاست یا له تاسې نه کوم څوک له حاجت پوره کولو نه راشي یا تاسې په ښځو لاس لګولی وي او اوبه ونه مومئ نو له پاکې خاورې نه کار واخلئ. پر هغې لاسونه ووهئ، په خپلو مخونو او لاسونو باندې راکاږئ. الله نه غواړي چې ژوند در باندې تنګ کړي، خو هغه غواړي چې تاسې سوتره کړي او خپل نعمت پر تاسې پوره کړي. ښایي چې تاسې شکر ایستونکي شئ. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. الله چې تاسو ته کوم نعمت درکړی دی هغه په یاد ساتئ او هغه پوخ لوز او تړون مه هېروئ چې له هغه سره تاسو کړی دی. یعنی ستاسو دا وینا چې مونږ واورېدل او اطاعت مو ومانه. له الله نه وویریږئ، الله ان د زړونو په رازونو پوهیږي. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اے مؤمنان، د الله لپاره پرښتین ولې ولاړ او د عادل شاهدان اوسئ. د کومې ډلې دښمني د تاسې دومره راونه پاروي چې له عدالت نه واوړئ. عدالت وکړئ، دا د خدای ویرېدنې سره نږدې اړیکه لري. د الله له ویرې سره کار کوئ. هر څه چې تاسې کوئ الله پرې پوره خبر دی. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. کوم کسان چې ایمان راوړي او غوره عملونه سرته رسوي الله له هغو سره وعده کړې ده چې د هغو له ګناهونو څخه به تېرېدنه وشي او هغو ته به ستر ثواب ور په برخه شي. پاتې شول هغه خلک چې کافر شي او د الله آیاتونه دروغ وګڼي نو هغوی دوزخ ته تلونکي دي. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اے مؤمنان،
د الله هغه احسان در یاد کړئ چې هغه پر تاسو کړای دی چې یوې ډلې تاسو ته د لاس غځونې اراده کړې و خو الله پر تاسو باندې د هغو لاسونه پورته کولو ته پرې نه ښودل د الله نه په ویریدو کار کوونکي اوسئ د ایمان خاوندان باید په الله باندې ډاډ وي ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل الله له بني اسرائیل نه پخا وعده اخیسته او په هغو کې 12 نقیبان یعنی وکیلان ټاکلي او هغه ته ویلي و چې زه له تاسو سره یم که تاسو منځ برقرار کړ زکات مو ورکړ زما پیغمبران مو ومنل د هغو ملاتړ مو وکړ او خپل خدای ته مو خپور یعنی قرض حسنه ورکړ باور ولرئ چې زه به تاسو ناوړتیاوي یعنی ګناه وي له تاسو څخه ایسته کړم او تاسو به داسې باغونو ته نه باسم چې تر هغو لاندې به ویالي بهي خو له دې وروسته چې له تاسو نه چا د کفر چلند غوره کړ نو په حقیقت کې هغه سواء السبیل یعنی سم اللاره ورکه کړه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين بیا دا د حقوق خپل وعده ماتولو چې د هغې له امله موږ هغوی له خپل رحمت څخه لرې وغورځول او د هغو زړونه مو سخت کړل اوس د هغو حال دا دی چې الفاظ سرچپه اړوي له یو ډول خبرې نه بل ډول خبره جوړوي کومه ښوونه چې هغو ته شوې وه د هغو زیاته برخه یې هیره کړې ده او هره ورځ تاسو ته د هغو یو نه یو خیانت څرګندېږي له هغو څخه ډېر لږ کسان له دې عیب څخه ژغورل شوي دي نو کله چې دغه حالت رسیدلی دي نو چې هر ډول بدعملي وکړي د همغه هیله ورڅخه کیږي نو له دې عمله هغوی ته بخښنه وکړه او د هغو له حرکتونو څخه سترګې پټوونکی اوسه الله هغه خلق خوښوي چې د احسان چارچلند ولري ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون په همدې ډول موږ له هغو خلکو څخه هم پخا وعده اخیستې وه چې هغو ویلي وو چې موږ نصارای خو هغو ته هم چې کوم درس ورکړی شوی وو د هغه زیاته برخه هغو هیره کړه په پای کې موږ د هغو په منځ کې تر قیامته پورې د دښمنۍ او په خپلو کې د تاو تریخوالي تخم وکړ او ارومرو به یو وخت راشي چې الله هغو ته وښیي چې هغوی په دنیا کې څه جوړ کړي دي صدق الله العظيم الله ستر رښتیا ویونکی دی